السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ومغفرته. په درود ویلو کې زموږ ستاسو د دنیا او د آخرت نجات دی. امام غزالی رحمت الله علیه په مکاشفة القلوب صفحه 11 باب نمبر اول کې یو روایت ذکر کړي. وی الله جل جلاله یو ملک پیدا کړی چې یو وزر پر مشرق دی بل پر مغرب دی. ورأسه تحت العرش، سر د دې ملائکې لاندې تر عرش عظیم دی او پښې لاندې په اومه مځکه کې دي. پر دغه ملکه باندې په اندازه د مخلوق وریښتان دي. کم وخت چې یو نر یا یو ښځه رسول الله صلی الله علیه وسلم زما له امت څخه پر ما باندې درود ووایي، الله جل جلاله دغه ملک امر کوي چې په هغه دریاب د رحمت کې چې تر عرش عظیم لاندې یو دریاب دی، په دې کې غوټه سه دغه ملائکه په هغه دریاب کې غوټه سي چې له دریابه څخه راپورته سي، ځان وڅنډي، له هر څاڅکي الله جل جلاله ملک پیدا کړي د دغه درود ویونکي دپاره تر ورځ قیامت پورې مغفرت غواړي. سبحان الله، د دې امت څومره قدر دی، څومره فضیلت دی، څومره شان دی، اوس موږ تاسو نه پوهېږو ځکه موږ تاسو په دنیا مشغول یو، موږ تاسو په دنیا کې یو. که موږ تسبیه د باطن وکړو، تزکیه د باطن وکړو، په طریقت کې ننوځو، الله ته ځان تسلیم کړو، بیا به په ډېرو اسرارو په ډېرو شانو باندې به مو علم راسي او د دې امت شان او د دې امت قدر به موږ ته معلوم چې دا څومره عظیم او څومره د قدر وړ امت دی. نو الله جل جلاله دې موږ توفیق راکړي چې په رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم باندې ډېر درود ووایو. هر نبی د خپل امت په حق کې دعاوې کړې دي، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د دې امت په حق کې څومره دعاوې کړې دي او څومره الله ته ژړلي دي، د سړي عقل حیران ورته پاتې کېږي. او بعضو انبیا علیهم السلام خپلو امتو ته شرایع کړي دي، خو رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم الله جل جلاله ته ډېرې زارۍ وکړلې، یا رب زم بنده یم، درد راځي، خواشینه کېږم، خشم راځي، قهر راځي، یا رب که زما څخه شرا ووتل هغه زما د امت په حق کې دعا که شرا یې مه ګرځوه. بیبي عایشه صدیقه رضی الله عنها مبارکه وایي عرب راغلي وه، ډېر و، دومره رشو مهاجرین صحابه کرام رو ولاړ شول چې رسول الله صلی الله علیه وسلم له دې عربو څخه راخلاص کړي، له اطراف څخه راغلي وه، د هغو مینه و محبت و نه ځین پرې کېدل، بیا نه یو په اسلام باندې مشرفه سوی وه، داسې دومره اندازه مینه وه چې هغه هر څه له اختیاره وتلې وه. حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم خونې ته جنار ننوتی، دا د ده په ټو ولاړې د دې خلکو په ازدحام کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې خونې ته راننوتی ویل اللهم ای بارې خدایه اللهم لعنهم، پر دوی لعنت وکړه. عائشہ رضی الله عنها وایي ما ورته یا رسول الله هلک القوم هلک القوم هلک القوم، هلاک سو د لعنت شرا دې ورته وکول. وإذرات الكلا والله يا بنت أبي بكر، دغی نه ده لکه ته چې وایې د ابي بکر لور، د ابي بکر لورې، داسې نه ده لکه ته چې وایې. لقد اشترطت على ربي، ما پر الله دا خبره شرط کړې ده، که ما شرا وکوله انما انا بشر اضيق بما يضيق به البشر، زم داسې انسان یم لکه نور انسانان، کله درد راسي، کله خشم راسي،
که هر مؤمن ته ما له خولې څخه شرا راووتله فجعلها له کفارة، یا رب هغه د هغه په حق کې کفاره کړه، هغه د هغه په حق کې رحمت کړه. او دغه رنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه معاویه رضی الله عنه مبارک روایت کې وایي ما د ده مبارک څخه واورېدل چې دا دعا کول ول یا رب که په کومو خلکو ته ما شرایو کړي هغه په جاهلیت کې وه، په کفر کې وه، بیا په اسلام کې داخل شوي دي، یا رب هغه زما شرا د دې په حق کې دعا وګرځوه. نو رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم چې به خپل امتیانو ته مؤمنانو ته شرا وکوله هغه به د هغو په حق کې دعا ګرځېدله. دا څومره محبت دی. وم یو پلار یو مور له زوی سره دومره محبت نه لري چې وایي یا رب زما شرا د ده په حق کې دعا که. ډېر پلرونه ومندې سته زامنو ته شراوي کوي، لوڼو ته شراوي کوي، وایي خوله دې وچه شه، سترګې دې ووځه، وایي د زړه له درد یې ورته وکړي. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم الله ته ډېرې زارۍ کړي ول یا رب زما له خولې څخه کوم وخت شرا راووته زما امتیانو ته، یا رب هغه په دعا بدله کړه. الله هغه وعده ورسره وکول ول ستا شرا به زه په دعا بدلوم. او دغه رنګه عبدالله بن عثمان څخه روایت دی، هغه وایي زه ابي طفیل ته ورغلم، ابي طفیل عامر بن واثله، دی ډېر خوشحاله و. ما ورته یا ابا طفیل هغه خلک ما ته راوښیه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پر دې لعنت ویلی دي. وایي د ابو طفیل ښځې سودیرة المه یا ابا طفیل خلق ما شاید تا دا ندی اورېدلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم انما انا بشر، زه یو انسان یم، یا رب که زما امت ما شرا وکول هغه د دې په حق کې رحمت که. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه شرا په موږ نه ربرېدله، هغه یا الله ته زارۍ کولې چې د دې په حق کې رحمت که، د دې په حق کې خیر که. کوم صحابه کرامو ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم شرا کړې ده هغه به ډېر خوشحاله وه. ول د رسول الله صلی الله علیه وسلم شرا نه د دعا ده. نو څومره مینه چې د زموږ سره درلوده پلار یې له زوی سره نه لري، مور یې له زوی سره نه لري. نو موږ ته هم پکار ده چې دومره مینه ورسره وکړو چې دغونه مینه نه پلار ته ورکړو نه مور ته ورکړو نه اولاد ته ورکړو، هغه مینه ټول د رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم مینه ته ورکړو. الله دې د په مینه کې ژوند راکړي، الله جل جلاله دې د محبت راکړي. ماشاء ما کتاب کتی په ځای کې راته وژړل شول، په ځای کې راته وژړل شول. یو صحابي مبارک کوچنی دی، انس راته مبارک وایي کان رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم جالسا، رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ناست، صحابه کرامو په حلقه کې ناست. اراد القيام د دې اراده و چې ولاړ شي. فقام غلام، یو ځوان والک هغه ولاړ شو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم چوټې ورته راواستلې. او بل روایت کې داسې راځي چې وایي د انصارو څخه یو هلک ناست و، رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ولاړېدی، هغه هلک چې پلکې ورته راواستلې د رسول الله صلی الله علیه وسلم چوټې. فقال الغلام، هغه هلک څه ورته وایي یا نبي الله بأبي أنت وأمي، زما مور پلار دې قربان سي، ما پرېږده چې ستا په پښو زه چپلکې یا چوټې در په پښو کړم. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم سوای ان عبدك هذا، رب دا ستا بنده تا راضي کوي، فارض عنه له ده څخه راضي سه. نو وایي هغه هلک په مدینة المنوره کې تر ده خیر څوک نسو پیدا، حتی تر داسې اندازې پر چې بیا شهید هم سو. ما ته د دې ځوان مینې او محبت ژړا راوسته. ما له ارمان دې نه لري دغه آسونه چې د مدینې د جانانو پښو ته چپلکې ورپښه کوي. ارمان دې نه لري هغه سترګې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحبت ورباندې سوی دي.
نو خو نه مو لیدلی دي نه مو ژوند سره کړی دی. هغه خلکو چې له ده سره ژوند وکړي سهار و ماښام د ده سره ناسته ولاړه کوله او د ده دعاوې یې لاسته راوړلې د رسول الله صلی مبارک خدمت یې وکړي. الله جل جلاله دې پر موږ فضل وکړي، الله دې پر موږ رحم وکړي، الله دې موږ تاسو په محبینو کې حساب کړي. حدیث رقم 11949 صفحه 342 مجموع زواید جلد نمبر 8. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.